بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن یو ډیره مهمه موضوع تاسو ته وړاندې کوم، هغه دا چې څنګه کولی شو چې افیس 2024 فری ډاونلوډ کو، انسټال یې کو بغیر د لیسنس کی نه. نو دا طریقه به زه نن تاسو ته ښیم. تاسو چې د سټپ بای سټپ دا ویډیو تعقیب کړئ، دقیق یې وګورئ انشاءالله چې په ډېر اسانۍ سره یې تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. تاسو به لومړی راشئ، کروم به اوپن کړئ. کروم کې به ولیکئ اول چې دی config.office.com، دا به ولیکئ، دا به انټر کړئ. کله مو چې دا ولیکئ انټر مو کړه، لاندې به راشئ، دلته کریټ ا نیو کنفیګریشن کې به کریټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې که چیرې ستاسو اپریټنګ سیسټم 32 بیټه وي 32 انتخاب کړئ، که 4 وي 4 بیټه انتخاب کړئ. هغې نه وروسته راشئ افیس سویټس ته، دې کې به تاسو انتخاب کړئ افیس LTSC پروفیشنل پلس 2024 والم لیسنس، دا به انتخاب کړئ. دې نه وروسته به لاندې راشئ، تاسو به وګورئ کوم شیان پکار دي. مثال ماته پکار دی اکسس، ون نوټ نه دی پکار، پاور پوینټ، ورډ، ایکسل پکار دی، ون ډرایو چې دی دا نه دی پکار، آوټلک، پبلشر دا نه دی پکار. دا څلور شیان پکار دي. دلته به راشئ لینګویج ته، لینګویج به انتخاب کړئ ورته یونایټډ سټیټس، دا مو انتخاب کړه. برابر شي په ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. په ایکسپورټ باندې مو چې کلیک وکړه، افیس اوپن XML فارمټ دا به انتخاب کړئ، اوکې به کړئ. I accept the terms and the license agreement دا به ټیک مارک کړئ. ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ایکسپورټ باندې کلیک وکړه، تاسو سره دلته یو فایل چې دی دا ډاونلوډیږي. تاسو وګورئ دا فایل چې دی configuration.xml فایل دا چې دی ډاونلوډ شو. دلته راشو، موږ سره ګورئ دا ډاونلوډ شوی. اوس راځو بیرته چې دی همدې کروم ته نوی ټیب خلاصو. په دې کې به تاسو ولیکئ افیس ډپلایمنټ ټول، دا به انټر کړئ. بیا به راشئ ډاونلوډ افیس ډپلایمنټ ټولز فرام افیشیل باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړه، دې نه وروسته به تاسې بیا راشئ دلته په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. په ډاونلوډ باندې مو چې کلیک وکړه، دلته چې دی ډاونلوډ موږ سره هم دغه فایل چې دی دا ډاونلوډ شو. اوپن ته راځو. اوپن نه وروسته چې دی په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، دا رن کړئ او دا یس کړئ. یس نه وروسته کلیک هیر ټو اکسپټ د مایکروسافټ سافټویر لیسنس ټرم باندې کلیک وکړئ. کنټینیو کلیک کړئ. دلته ورته تاسې فولډر انتخاب کړئ. مثال زه غواړم دا ډاونلوډ فولډر کې چې دی دا ایکسټراکټ کوم، اوکې کړئ. دې ځنه اوکې کړئ. دلته ګورئ دا راغله. اوس یو فولډر جوړو، رایټ کلیک کوو، نیو فولډر جوړو. نیو فولډر مثال زه ورته نوم ورکوم چې افیس مې نوم ورکړ. اوس چې دی دغه سیټ اپ او دا کنفیګریشن XML دا دواړه فایلونه چې دی دا راخلو او په دې افیس فولډر کې اچو. دې کې مو واچول. اوس راځو انسټالیشن ته، سټارټ مینو ته راځو. سټارټ مینو چې دی کمانډ پرم باندې رایټ کلیک کوو، رن از اډمنسټریټر باندې به کلیک وکړئ، دا به یس کړئ. کله مو چې دا یس کړ، نو دلته به تاسې ولیکئ CD سپیس به ورکئ او د دغه فولډر دا پات چې دی دې باندې تاسې کلیک کوئ، دا کاپي کوئ. دلته به کلیک وکړئ، دا به رایټ کلیک کاپي نه وروسته دا دلته راوړئ، پیسټ کړئ کنټرول وي سره، دا انټر کړئ. انټر نه وروسته چې دی تاسې به دلته ولیکئ سیټ اپ ډاټ XE سپیس به ورکئ، سلش به ولیکئ، کنفیګر به ولیکئ، کنفیګر سپیس به ورکئ، کنفیګریشن ډاټ XML به ولیکئ، دا به انټر کړئ. تاسې وګورئ افیس چې دی روان دی، دا چې دی ډاونلوډیږي تر څو خپل سر ته ورسیږي. افیس چې دی ډاونلوډینګ روان شو. So please stay online while Microsoft 365 and Office downloads دا ډاونلوډیږي. دا لږ وخت اخلي. که چیرې ستاسې انټرنیټ تیز وي زر ډاونلوډیږي، که انټرنیټ مو سلو وي بیا لږ وخت اخلي. نو تر څو چې دی
دا ډاونلوډېږي سرته رسیږي. خو دې نه مخکې به تاسو چې دی خپل چې کوم افس مثال که 2019 وي یا 21 وي یا 16 وي هغه به ان انسټال کړئ، ختم به کړئ خپل کمپیوټر نه، بیا به دا ډاونلوډ کړئ په دې طریقه. دا کومه طریقه چې ما درته وښودله. ها تاسې وګورئ دلته یې څه ولیکل یو آر آل سیټ د مایکروسافټ 365 ان افس اپس آر انسټال آن یور کمپیوټر. ستاسو په کمپیوټر کې وایي چې دی څه انسټال شو، مایکروسافټ 365 افس چې دا انسټال شو په بریالۍ توګه. نو په دې طریقې سره موږ اوس راځو پروګرام اکسل مثال رن کوو. دا فرضاً زه راځم دلته ما سره وګوره دا اکسل دی. اکسل چې دی دا اوپن کوو. تاسې وګورئ ډېر یو ښایسته ښکلی انټرفیس لري. همدارنګه که چېرته راشو ورډ پروګرام وګورو، دا ورډ موږ سره اوپن کوو. نو دا هم چې دی موږ سره دا ورډ 2024 ورډ پروګرام دی، دا ښکلی انټرفیس لري. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانه او په ښې طریقې سره د مایکروسافټ افس 2024 چې دی ډاونلوډ کړئ او په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ په غیر د لیسنس کې نه، چې دا به خپله اتوماته اکټیویټ هم دی. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.